پر شنو فصلونو د مراکشي ملخانو هجوم. د افغانستان کندوز ولایت د نورو شمالي ولایتونو په ګډون د دې هیواد د خوړو د کندو په نوم یادېږي، خو اوس یې پر شنو کروندو مراکشي ملخانو هجوم وروړی. د کندوز ولایت کروندګر وایي له نیمایي ډیر حاصلات ملخانو له منځه وړي. د دې ځای خلک د ځان ساتنې او عوایدو لپاره پر غنمو، حبوباتو او غوړو تکیه کوي. دغه خو ګر سره تاوان دی خو چې شروع وکړه مالچرې وخوړې دا داسې متخپله ویني چې خلاص شو. اوس یې په فصل شروع وکړه. دا فصل چې وخوري بیا ښکته شوی کېږي، پیاز او ترکاري او شوتله او ونه همغه شیونه راته خوري. نور به پاته چی شي د کښې د خوا چنجو شروع په کړې د هغه لاندې پسې وي. دوامداره وچکالي له حده ډیر څړځایونو له منځه تلل او تیرو کلونو کې پر نباتاتو د درملو نه پاشل د دغې وبا له عمده عواملو ګڼل کېږي. ما دلته 100 جریبه مځکه چې کرلې ده، اوس یې راته 11 جریبه وهلې ده، 9 جریبه پاته ده. 100 منه مې غنم کرلې دي، 8 منه مې وربشې کرلې دي په دې کې. نو دا چې خلاص یې فصل چې موږ بیا بچو ته څه شي ورکوو، د کم ځای پیدا کوو. افغانستان کې د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت 11 شمالي ولایتونه د ملخانو د هجوم د خطر سره مخ بولي، چې پکې تخار، کندوز، بغلان، سمنګان او بلخ ولایتونه چې د خوړو د کندو په نوم هم یادېږي شامل دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان هم تایید کړي چې سږکال د افغانستان شمال کې د ملخانو خپرېدل د تیر کال پرتله د اندېښنې وړ دي. دا 2-3 ورځې مخکې د غنمو کرونده وه چې ښه وده یې کوله. اوس ورته تنکي د لومړي عمر، دویم عمر روان هغه چې لا بشپړ ملخان هم نه دي راغلي دي. دوی هر څه خوري. دا د کورنیو خواړه دي. دا د راتلونکو څو میاشتو لپاره د کورنیو عوایدو، خو اوس هر څه له منځه تللي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې بنسټ په بلخ او هرات ولایتونو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت 15 مامورینو ته د سروې روزنه ورکړه او دې چارې دا ممکن کړل چې د ملخانو پر تخمونو ککړې 1142 نقطې چې 3840 هکټاره ځمکه کېږي په نښه شي. ویل شوي که چیرې مخنیوی ونه شي نو ملخان نورو سیمو ته هم تللی شي. مراکشي ملخان په نړۍ کې د نباتاتو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. دلته موږ کولی شو زرګونه ملخان چې تازه پیدا شوي او فقط 1-2 اونۍ یې کېږي لیدلی شو. دا په یوه ورځ کې 500 متره مزل وهي. دا للمي غنم دي چې د باران په اوبو تکیه کوي او اوس ټول له منځه تللي دي. له همدې امله ډیره زیاته مهمه ده چې د کرنې وزارت او په ځانګړې توګه د نباتاتو د ساتنې او قرنطین ریاست یو لوی کمپاین پیلوي څو د افغانستان شمال او د خوړو کندو له نابودۍ څخه وژغوري. د همدې 2024 کال جنوري کې د هند حکومت افغان کروندګرو سره د ملخانو د مخنیوي او محصولاتو د ساتنې په برخه کې 40,000 لیټره حشره وژونکي درمل مرسته کړي چې تر دې دمه پر ملخانو ککړې 11,000 هکټاره ځمکې باندې درمل پاشل شوي دي. د داسې یو هیواد لپاره چې له 14.2 میلیونه زیات وګړي د خوړو له ناخوندیتوب سره مخ دي او 80 سلنه وګړي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي، ملخانې د غنمو تولید، څړځایونو او د خوراکي توکو شتون ته لوی ګواښ بلل کیږي.